د سوالګر خبر یو ورځ سوالګر هغه د یو مالدار خان دروازه وټکوله. خان چې له کوره راووت سوالګر ورته وویل خان وږی یو څه پیسې راکړه او یا یو څه شی راکړه چې بېل کړم. خان ډېر سخت غصه شو. ځواب یې سوالګر ورته وویل خان صاحب خبره واخله که چیرې زه ستا د کور مړ شم نو ته له ما سره څه کوې؟ خان ورته وویل زه به د ثواب لپاره ته کفن درکوم او ښه دي. سوالګر وویل خان صاحب نن چې زه ژوندی یم ما ته یو څه راکړه چې بېل کړم. ما ته کاري راکړه چې مړ شم بیا مې چې خلک بې کفنه ښخ کړي. څه چې ژوندی یم یوه پیسه